نو نبي ساخیل زه چې نبي راغی ما زه اوس کیچ نه ډراپ کېږي انشاءالله. بیا ما باچا حسین ورته راغی ما منډه کړله کیچ نبي ونیو بس هغه اور دی ما ډېر ښه اوس په آخري بال مې بیا بل بیټسمین دی سلمان نومېد هغه مې اوټ کړو میډین اور مې وکړو نو هغه خو نه هېرېدونکې لوبه ده. بالکل بالکل رښتیا نو تاسو په دغه دوه لوبو په دغه دوه کسانو ډېر زیات مشهور یو په همدغه عمران نظیر باندې بالکل او بل په حضرت الله زازي باندې ای پی ایل کې وکړه ای پی ایل 2013 کې افغانستان پریمیر لیګ شارجه کې بالکل شارجه کې کله چې کپتان دا فیصله وکړه ستاسو د بالینګ سټایل ډیر خوندور او ډیر د یعنی فکر کوم مختلف او ډیر له نورو بالران او ډیر مختلف ده فکر کوم ستاسو پر رقم یو سټایل بل نه پیګم د کوم هیواد یو لوبغاړی ده نو مې نه راځي ما لیدلی دغه بالینګ چې ستاسو پر رقم همدغسې بالینګ کوي یعنی ډیر داسې بالینګ کوي چې هغه بیټسمین خپله فکر کوي دا څه اکشن مختلفې بیټسمین سم نشي جج کولی نشي جج کولی بالکل. نو کله چې تاسو ته د بالینګ موقع درکړل شوه او هغه هم د حضرت الله زازي غوندې داسې یو څوک ولري چې هغه د شپږیزو څلوریزو باچا ده بالکل بالکل نو داسې بل لوبي هغه هم بیا د سلو بالران خو ډېر ښه لوبولی سي نو فکر دې څه و چې ته به کله بال ته راځې دا اوټ کېدل ستا په نظر کې و که نه ته وایې چې دغه اور مې میډن کړی و یا فقط دنه زه دغه څنګه دا خپل اور وباسمه چې راباندې شپږیزه یا څلوریزه ونه وهي. داسې و چې کله هغه وخت کې د موږ بلخ لیجنډ ټیم کپتان چې و نبي ساخیلو چې ګراوند ته راتلو نو حضرت الله زازی یو بل انګریز لوبغاړی هغه یې راغلل نو ما ورته د انګریز لوبغاړي ته به زه راسم اوله ور به زه وکړم نو کپتان نه منځ کې دی راولمه که نه سرکل کې ما زه صحیح ده ځکه ټول صلاحیت د کپتان سره نو نبي ساخیل خپله اور وکړو ډېر ښه اور وکړو په هغه میچ کې که تاسو ته یاد یې موږ ډېر غټ ټارګټ هدف هم ډېر ورکړی بالکل نو چې کله بیا زه پنځمه اور غالبا خدای مې د غاړې نه بندې که څلورمه ورته زه راغلم که شپږمه اور اوس صحیح نه دی راته یاد ده کې غاړې مې بندې نیسي نو چې راغلم اول بال مې چې وکړو چې ویې وایي چکې ته ما ګلبدین داسې درولو لیک داسې تللی و لیک نږدې وغورځېدو ما بیا لالچ وکړو زه بل بال وکړه کیدای سي کیچ سي نو دریم بال مې دوم چکس و درېمم چکس څلورم مې بیا وکړم زه کیدای سي مس ټایم یو شی وسي که نه وایي کیدای سي خپل فکر دی ما خپل هغه هر بالر کوشش کوي رنز ډېر وم چې اوټ یې کړم نو څلور چکې سي ولګېدې ما یالله خیر که نه نو بیا کپتان راغی ما زه کومه پنځمم چکس وه ډېر عجیب و غریب نو آخري بال ما لرې وکړو زه کټ ته پوینټ ته به یې ووایي که نه نو هغه چې زور سره ووایي ډېر ښه شاټ وي هغه هم شپږیزه شوله که نه نو ما سره بیا بل لاره نه یم بس نصیب خبره ده کرکټ ده دا پکې راځي نو داسې ده چې د هر چا یو خپل یو ارمان دی اوسئ بیا هغه ټورنمنټ کې نه په هغه میچ کې ماته کپتان بالینګ راکړو نه په هغه ټورنمنټ کې بل میچ راکړو که نه هغه شپږ شپږیزو باندې خبره ختمه سوله که نه نو اوس هم اکثره ما نه ملګري چې دې په اړه پوښتنه کوي که نه نو ما ورته وایم زه چې کوچنی یم ما به اکثر هلته په کیم کې دا وایم چې خدای دومره مشهور سم ما هغه د یو وخت په عمران نظیر مشهور سوم چې کور کلي کې هغه واړه ماشومان مې چې مزاري ځکه هغه عمران نظیر کله ما اوټ کو بیا په کراچي سټیډیم کې به د افغانان راغلي او ډېر زیات نو هغوی دا ویل چې ایک مزاري سب پې باري اردو کې که نه هلته به ورته ویل که نه نو دلته چې بیا کله په ما شپږ شپږیزې ولګېدې چې بیرته بیا زه پاکستان ته هلته کیمپ ته لاړم که نه نو ماشومانو به مو ویلې چې هلته خلک دا چکې چتیس که نه شپږ شپږیزې که نه زه اکثره ملګرو ته ما پاکستان دې د چکولو وجې پرېښود خلکو به چې ویلې. عبدالله مزاري د ای پی ایل یا افغانستان پریمیر لیگ هغه د لوبې په اړه باندې چې مزاري صاحب باندې حضرت الله زازي شپږ چکې سر په سر وهلې وې نو تاسو هغه د دوی وضاحت واورېده. مزاري صاحب کله چې لوبه خلاص هغه لوبه تاسو وم بایلله بیا که نه وم ګټله رښتیا هغه لوبه تاسو ګټلې او رښتیا هم کله مو چې لوبه وګټله نو حضرت الله زازی خو ستاسو د ملي ټیم لوبغاړی او تاسو نو فیوز کې اوسېدی خیر که هلته به هغه په مخالفه لوبډله کې او تاسو په یوه لوبډله کې په بله لوبډله کې وه څه دې ورته ویلی چې ورغلې څه دې ورته ویلې څه خبرې خو دې ورسره وکړي یو جالبه کار بل څخه موږ خو اکثره خپلو کې سره ګپ لګو نو دا اوس چې چیرمین د میرویس اشرف دی موږ سره ټیم کې و که نه ډېر هلته اوټ هم کړل نو دوی یو بال وکړو زه په تړمین باندې ولاړم شاټ تړمین باندې که نه نو کیچ راغی وایي کیچ یې که که نه نو لایف مې چې ما څه ورنسي کله نظیر ما ته د کیچ خبره کې زه پوره ګراونډ نه یم ظالمه خندلې هلکانې که نه نو داسې ده چې دا لوبه ده بالکل کرکټ دی چانس لوبه ده نو داسې ده چې کله میچ ختم سو بیا موږ خامخا یو بل سره ملاویږو یو بل ته لاس ورکوو که نه نو داسې ده هر لوبغاړی کوشش دا کوي که بیټسمین هغه کوشش هر میچ کې دا کوي زه شپږ شپږیزې وایم بالر دا کوشش کوي چې زه شپږ اوټ کړم کنی
ټرک وکم په بول وکټ واخم اکنامیکل بالینګ وکم کنه نو دا لوبه کې دا شی راځي. بیا چې کله زه راغلم هوټل ته بیا دنیا میډیا لکه د موږ د کرکټ بورډ میډیا سره رابطې کولې چې وغږیږو. بیا د هندوستان نه یو د میډیا رسنۍ والا ما سره رابطه وکړله. هغه وخت غالبا په کرکټ بورډ میډیا کې فرید هوتک صاحب و نو نوم سره به تاسو آشنا ما چې هغه سره خبرې کولې هغه ما ته مطلب اردو را سره غږېدو دا څرنګه داسې څه احساس کوي څنګه ما ورته د موږ په دین اسلام کې مایوسي ګناه ده. دا لوبه ده بس وسوله بس دغه بیا هغه خبرې بندې کړلې که نه نور اتې مخکې لاړ نه که نه. نو کله نا کله چې اوس حضرت الله زازای ګورې یا یې وینې که نه نو چې درته لرې راځي درته خاندي نه داسې دا بیا دغه نه بعد په مزار شریف کې د موږ هغه کله چې APL اوس راغلو مزار شریف کې یو لس اوریزه ټورنمنټ و ټول موږ د ملي ټیم لوبغاړي تللي وو هلته که نه. نو کله چې ما د تاول بالو کوم خو اوس به د دان چکه کا ورته خندل مې ګپ لګو خپلو کې اکثره. کله چې دا شپږیزې راغلې مثلا تا ته بیا تا ویلې چې ما ته نور بیا چانس را نه کړ د بالینګ نو کله چې افغانستان ته راغلې نو دلته خو بیا زمونږ استاد افغانان دی خدای لري نو دوی خو بیا ډېر وخت هو مزاری صاحب ښې حضرت الله زازای څنګه ده مزاری صاحب شپږیزې څنګه دي دا خبرې که نه. نو دلته کرکټ بورډ چې کله راغلی دلته چا ډېر ځورولې په دې خبرو باندې چا به ډېر درته ویلې چې شپږیزې یا مثلا دا خبرې به ډېر راتلې چا درته ویلې؟ اکثره داسې زه چې کله نه هلته دوه درې کسه ولاړې خاندې نو ما ذهن کې راځي چې دا به زه شپږیزو خبره کوي که نه کرکټ بورډ دې باندې نو کرکټ بورډ کې اکثره بعضې یو نیم ملګری چې ما سره ټوکې ټکارې لري ګپ لري هغه کوي خو د موږ د فایننس هغه د سلام هغه هر وخت ما ته وایي حضرت زازی شپږیزې که نه نو دا د ژوند ده دا داسې ده چې زه به ذات خود دا شی دومره نه مایند کوم ځکه اوس کرکټ ده دا خدای مکه داسې یو شی نه داسې تا د اسلام یا د وطن یا د اصولو خلاف کوم کار کړی که نه نو زه ډېر زیات رښتیا درته وایم خوشحاله سوم الله دې وکړي چې حضرت زازی د دې نه بعد نور هم وځلیږي داسې موږ هر افغان لوبغاړی وځلیږي. بالکل واقعیت خبره ده ښه خبره ده. ښه مزاری صاحب اوس خو اولادونه هم کرکټ کوي نو تا هم د کرکټ نه استعفا ورکړې نو اوس د مربي په صفت یا د روزونکي په صفت باندې دنده لري. ستا فکر څه و چې ته په کرکټ کې کوم ځای ته رسېږي مثلا لکه په افغاني لوبغاړو کې په اوس وخت کې رحمان الله ګربز نبي یا مثلا راشد خان یا نوین الحق یا نور داسې فضل حق داسې لوبغاړو کې مثلا چا ته به رسېږي کوم چا په رقم به باید ځان ته جوړ کړي چې ټول خلک یې وپېژني؟ داسې ده دا کوم نومونه ستا واخیستل دا ټول د موږ نه وروسته راغلي دي. هغه وخت کې خو د موږ ټیم نه و لکه موږ پاکستان کې کرکټ کاوه نو د ما به د پاکستان اوپنر بیټسمن سید انور ډېر زیات خوښېدو او په بالرانو کې د ما ډینل ویټوري خوښېدو د نیوزیلینډ یو وخت کې کپتان و که نه ډېر ښه ارتوډکس لیفټ هاند سپینر و که نه. بیا چې کله موږ خپل ټیم جوړ سو خپل ټیم سره سفرونه وکړلو بیا په هغه وخت کې بیټسمنانو کې د ما نوروز منګل هغه ټیکنیک مې ښه خوښېدل. بالکل ښه لوبغاړی دی ښه لوبغاړی نوروز منګل افغانستان لپاره یې ښې لوبې کړي بس موږ پرې ویاړو چې افغان ده زموږ خپل او ما خپله چې ډیبیو هم کړی د نوروز منګل په کپتانۍ کې مې کړی که د ون ډے انټرنیشنل ده او که د کانټیننټل کپ 4 ډے څلور ورځنۍ بیا هغه اخري کانټیننټل کپ فاینل هم موږ چې وګاټو 2010 کې نوروز منګل کپتانو 5 روزه فاینل د سکاټلینډ نه وګاټو دا اوس چې موږ ټیسټ نیشن دغه ټول هر څه دي د هغه د وجې نه ده هغې برکت. ښه مزاری صاحب دا چې کرکټ لوبه ده او بیا په خاصه توګه د افغانانو خوشحالي ده څو ورځې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لوبه وه نو چې هغه لوبه ډېرو خلکو ولیدله تقریبا په میلیونونو خلکو خوښه کړله او په میلیونونو خلکو هغه لوبې یادوري وکړه ځکه چې د افغانستان په تاریخ کې داسې یوه لوبه ثبتېږي چې په ورلډ کپ کې داسې یوه لوبه د داسې هېواد نه چې هغه فول ممبرشیپ دا او تقریبا 2000 موږ تاریخچه اوږده ده د کرکټ تاریخچه د کرکټ اوږده ده او څو ځله دوی دا کپ ګټلی هم ده مثلا آسیا کپ ده او دې ته شلوریزو کپ هم ګټلی ده. نو تاسو یو ویډیو خپره کړې وه چې دا لوبه تاسو انس حقانیت کړی و چې د دوی په دعا باندې دا لوبه ګټل شوې وه دوی دعا ورکړې وه دوی لوبه ګټلې وه یعنې ستاسو له دې ویډیو نه مطلب څه وه چې شی و دا مطلب مو ستاسو ځکه چې ډېری خلک به دغه ویډیو لیدلې ده ډېر کسان دا ویډیو لیدلې ده که نه نو ځینو خلکو کومنټونه کړي چې یعنې څنګه مثلا څه رقم په څه اساس باندې که نه نو که دې کې هم تاسو لږ وضاحت ورکوئ. اصل داسې د څرنګه چې ما تا ته مخکې وایي چې د موږ دا کرکټ چې شروع سوی ده تېر وارې هم د اسلامي امارت په وخت کې شروع سوی و بیا چې کله هغه وخت کې لاړو سیسټم
نو اوس چې دوباره بیرته کله موږ راغلو نو الحمدلله د اسلامي امارت ټول مشرتابه د کرکټ سپورټ کوي، ملاتړ یې کوي. ما چې د انس حافظ صاحب یادواري کړې وه، تاسو که لیدلې عکسونه یې ورسره اخیستي، کله چې دوبۍ نه ټیم تمریناتي سیالۍ پریکټس ختم سو هندوستان ته تو نړیوال جام ته، نو دوی هلته ټول لوبغاړي سره کېنول، دعا یې ورکړله، د اتحاد و اتفاق خبره یې ورته وکړله که نه. نو په دغه اړه باندې بل چې ما دا ویډیو کې دا کومه خبره وکړه، اکثره نړیوال مبصرین د کرکټ پوهان دا وایي چې افغانستان اپسیټ وکړو، انګلستان یې مات کړو، پاکستان یې، موږ اپسیټ نه ده کړی، موږ ګټلې لوبه الحمدلله. د موږ د ټیم اوس هغه وخت تللی چې موږ اپسیټ کوو. موږ به انشاءالله تعالی امیدواره یم چې د موږ ټیم راتلونکي لوبې هم وګټي. موږ چانس لرو چې موږ سیمی فاینل ته لاړ سو انشاءالله تعالی. څرنګه لوبه چې موږ د انګلینډ خلاف وکړله، څرنګه لوبه چې موږ د پاکستان خلاف وکړه، که دغسې لوبه وکړو، همدغسې د موږ سپینر ښه بولینګ وکړي، فاست بولر ورسره سپورټ وکړي، نوین او فضل حق فاروقي، همدغه رنګې بیټینګ کې د موږ چې کوم ټاپ اوپنرز دي، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ماشاءالله ټیکنیکلی ډېر ښه دي. صحیح ده. ورسره دغه رنګې ونډون رحمت شاه زرمتی، هغه په فارم کې راتګ، نو د موږ ته 2 قدمه نور موږ مخکې لاړو. همدغه رنګې د کپتان اشمت شهیدي سټرایک روټیشن ډېر بهتر سوی دی مخکې نه. ماشاءالله تاسو ولیدو چې یو لوبه کې 8 رنزه وکړو، دغه دا کومه لوبه چې موږ وکړو دې کې هم د نه سوځېدلی لاړ. نو د موږ ټاپ 4 بیټسمنان، عظمت عمرزی هم ورسره فارم کې ده، نبي به هم ورسره انشاءالله په بل میچ کې کوي که نه، همدغه رنګې راشد د ورسره که نه. نو په دغه اساس ما دا خبره وکړله، انشاءالله امیدوار چې د موږ ټیم مخکې نور هم لاړ سي. بالکل ښه خبره ده. زه له خپلو افغانانو نه مې وهیله کومه هغه دا چې مزاری صاحب دا کرکټ لوبه ده او د نړۍ غټ ټیمونو داسې وخت راغلی چې 3-4 میچ یې بایللی دي، بالکل لوبې بایللی دي، هغه مثلا انګلینډ، انډیا، پاکستان، استرالیا، که هر لوبډله ده کله نه کله داسې بده ورځ په هر چا باندې راځي. نو دا چې بیا بده ورځ راځي، نو بیا په خاصه توګه زموږ افغانان، زموږ د کرکټ مینوال، ډیری هغه مینوال چې د کرکټ سره بې حده مینه لري، هغوی نو بیا ځینې کسان په اوس وخت کې سوشل میډیا خو ډېره په قوت کې ډېره په زور کې ده، نو بیا هغوی ځینې ویډیوګانې جوړوي، لوبغاړو پسې بدې خبرې کوي، لوبغاړو ته کنځلې کوي. نو دا ډېر بد کار ده، دا ډېر غلط کار ده. دا یعنې د هغه انسان کار ده چې هغه انسان خپله عزت ونه لري، خپله ابرو ونه لري، خپله انسان خراب وي. افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو پسې خبرې کوي، یا د افغانستان کرکټ بورډ پسې خبرې کوي، یا بل چا پسې خبرې کوي. دا ډېر یعنې بیخي د انسانیت څخه لرې کار ده، ځکه چې ګوره په اسلام کې کنځا نشته، په اسلام کې بده خبره نشته. اسلام چې د مینې محبت دین ده، اسلام چې څومره محبت لري، څومره مینه لري، همدغسې دا کرکټ لوبغاړي چې زموږ او ستاسو لپاره، یعنې اوس په هندوستان کې ډېره سخته ګرمي ده، د ګرمۍ موسم ده په هندوستان کې. دغه لوبغاړي چې هلته په کله په ګراوند کې تاسو ګورئ، کله چې د پاکستان سره لوبه وه، یعنې دوی وګوره څومره تر د خولو لاندې او څومره دوی خولي او څومره په سختۍ لوبه کوله، څومره یعنې دوی د افغانستان دپاره یې کوله دا لوبه. دوی که خپل ځان دپاره کوله، پوه شو، دوی کولی چې هر لوبغاړی دغه اوس د نورو ټیمونو سره لوبې وکړي، نور د ټیم دپاره، د بل هېواد ټیم دپاره لوبې وکړي، ښې پیسې هم ورکړي، ښه هر څه امکانات هم ورکړي. له افغانستان نه امکانات هم ډېر دي، له افغانستان نه هر څه ډېر دي، خو دوی د چا دپاره، د افغانستان د خوشحالۍ دپاره دا کار کوي. یعنې که دوی هغه کومه خوشحالي چې د پاکستان په خلاف باندې لوبه وګټله، لوبه څومره خوشحالي خلکو وکړله، څومره خلکو سپورټ کړل، څومره خلکو ونازول، یعنې دوی هغه کومه خوشحالي چې خلکو په سوشل میډیا یا په رسنیو کې ولیدله، دغه زموږ دپاره هر څه دي، یعنې دا زموږ دپاره یوه انرژي ده، دا زموږ د خلکو دپاره انرژي ده. خو بیا هم د ټولو مینوال نه خواهش کوم چې هیڅ کله کې د کرکټ په لوبغاړو پسې بده خبره مه کوئ، کرکټ بورډ پسې بده خبره مه کوئ. د کرکټ لوبغاړي هیڅ کله دا نه غواړي چې لوبه وبایلي. وخت ناوخته کله داسې یو لوبغاړی راځي چې مثلا هغه پام کې نه وي، هغه مثلا غواړي کوښښ کوي چې خو بس نه کېږي، چې نه کېږي، نو دا ورزش ده، حتما په هره لوبه کې یو لوبغاړی حتما هغه کېږي دغه بایلي، اپ اینډ ډاون راځي، لاندې باندې ښه وخت او بد وخت راځي، او بد وخت په هر چا باندې راځي. دا چې کله نه کله په چا باندې بد وخت راځي، په یو لوبډله باندې راځي، نو چې کله وګټي ښه خوشحالي ورته کوي، کله چې وبایلي بیا طاقت نه لري، بیا زور نه لري. خیر د په بد وخت کې هم سپورټ کوي، په ښه وخت کې هم سپورټ کوي، ځکه چې دا زموږ او ستاسو لوبډله ده، زموږ د خپل افغانستان لوبډله ده، زموږ او ستاسو د افغانستان نوم و نشان چې دوی په نړۍ کې خلکو ته ښیي، د افغانستان بیرغ چې دوی په نړۍ کې رپوي، دغه تر ټولو بهتره خبره ده. ښه مزاری صاحب، راځم یو بلې خبرې ته. تاسو خو د کرکټ روزونکي یاستئ، اوس کرکټ روزئ، نو ستا هدف ورسره چې څه رقم لوبغاړي وروزئ، تر کوم حده پورې ورسیږي، او ستاسو هغه خپل فکر څه ده؟ داسې ده چې دا اوس کوم د موږ ډومېسټک کرکټ 4 ډے څلور ځلې فرست کلاس سیالۍ وې، نو هیډ کوچ 2-3 میچو کې را سره نوروز منګل صاحب و، زه ورسره اسسټنټ کوچ وم،
بیا دغه د مونږ میوند اتلانو ټیم تاسو ته معلومات دی چې مونږ اتلولي وګټله چمپین سو. نو د هر روزونکي د هر کوچ د هر مربي هدف دی چې هغه کرکټ بورډ ته افغانستان ته ښه لوبغاړي ورکړي.